بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د روژې مبارکې میاشتې 8مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د یوه خیریه بنسټ د مرستو د ویش په مراسمو کې و خلکو ته د کاري فرصتونو پر برابرولو ټینګار. هرات ته د بهرنیو سیلانیانو د زیاتوالی خبر. او 2 تنه وسلوال غله د اسلامي امارت له لوري نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. د هرات والي چې په دغه ولایت کې د یو خیریه بنسټ د مرستو د ویش په مراسمو کې خبرې کولې، له سوداګرو وغوښتل چې دغه خیریه فعالیتونه ترڅنګ د صنعت د ودې او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې لا زیات کار وکړي. د هرات د سیمې ادارې دغه مسؤل په دوام کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت په خپل ټول توان سره هڅه کوي چې د صنعت د ودې او همداراز په هیواد کې د پانګونې اسانتیا رامنځته کړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د یو خیریه بنسټ د روژې میاشتې د مرستو د ویش د پروګرام د پرانیستې په مراسمو کې د هرات د سیمې ادارې د بیلابیلو مسؤلینو حضور. د هرات والي چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، د خیریه بنسټ د دغه اقدام د ستاینې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې سوداګر باید د کار او پانګونې د زمینې د رامنځته کولو لپاره لا زیات کار وکړي. امارت اسلامی افغانستان خصوصا اداره محلی ما برای هر نوع تسهیلاتی که یک اداره میتونه برای سرمایه گذاری که او چند جوان ما را بر سر کار کنه و شغل زدایی کنه هر نوع سهولت را آماده است که مهیا کنه. شهرک صنعتی جدید ان شاء الله العزیز در که با همراه ماحول خود که فضا و سبز و غیره باشه 55,000 جریب زمین میشه که برای هر نوع کارخانه امارت اسلامی افغانستان بسیار تسهیلات میده و آمادگی را داره که شروع شود. جناب محترم مهاجر صاحب رئیس کمیته اقتصادی ولایت در مسئله ساخت و ساز سردخانه ها بیشترین کمک را به همراه زارعین، تجار و صنعتگرها میکنند. کسانی که میتوانند سردخانه بسازند که میوه های زارعین را به وقتشان به قیمت مناسب خریده و با در وقتشان به قیمت مناسب برای ملت برسانند. په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د روژې په مبارکه میاشت کې د نیکو کارونو د کولو د ستر اجر خبره کوي. از دیگر تجار مخواهش میکنیم از دیگر اشخاصی که به هرات باشه، به تمامی افغانستان باشه، متوجه فقیر و مسکین و غریب خود باشه، چون که اینا محتاج شما هستند. خداوند متعال به شما دنیا بداده، یک شخصی که فقیر باشه، مسکین باشند، شما مکلف هستین که باید متوجهشان باشین. د دغه خیریه بنسټ د مشر په وینا پر اړمنو کسانو د دوی د مرستو د ویش لړۍ د یوې سروې له مخې روانه ده او په راتلونکي کې به هم دغه لړۍ دوام وکړي. در سال ما 12,000 خانواده را به هر سمای که اینا میایم به هر سمای 1000 نفر امروز آمده که ما کمکار برای اینا توزیع میکنیم. خدمت شما عرض کنم که ما در 12,000 خانواده هر سال در 3 مرتبه در 4 مرتبه اینا کمک ها برای خانواده ها توزیع میشه. د یادونې وړ ده چې هر کال د روژې د مبارک میاشتې په رارسېدو سره په هیواد کې سوداګر او خیریه کسان د پخوا په پرتله له اړمنو سره ډیر مرسته کوي. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان دغه ولایت ته د بهرنۍ سیلانیانو د زیاتوالي خبر ورکوي. په دې وروستیو کې د چین د 10 بهرنۍ سیلانیانو په ګډون د نارینه او ښځینو په شمول د ولایت ته سفر کړی او دغه ولایت له تاریخي ځایونو او لرغونو ځایونو څخه لیدنه کړې ده.
نورحال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ګرځندوی امریت مسؤلان وایي په لسهاوو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د هرات لرغونو او تاریخی مکانونو څخه لیدنه کړې ده. در طول هفته گذشته 6 تن گردشگر خارجی داشتیم از کشور چین که در همین اواخر ما میتونیم اشاره بکنیم که گردشگران چینایی زیاد به افغانستان خصوصا به هرات سفر کردند و جاذبه های طبیعی و اماکن زیبای هرات باستان خیلی از شبکه‌های چینایی به خود متوجه است. دغه مسؤلان زیاتوي هرات هر اونۍ په ډلهیزه توګه د بهرنیو سیلانیانو د سفر شاهد دی. هغوی زیاتوي د سیلانیانو ته لازمي اسانتیاوي برابر شوي دي. الحمدلله صنعت گردشگری در کل افغانستان خصوصا در هرات باستان افزایش و رشد بی‌پیشینه‌ای داشته که میتونیم صراحتاً بگیم در چند دهه گذشته همچین آماری از ورود گردشگران خارجی به هرات ما نداشتیم. د بل لوري هغه چینایي سیلانیانو چې دې ولایت سفر کړی دی د افغانستان د خلکو د دود او دستور د وضعیت په اړه خبرې کړي او وایي چې افغانستان اوس یو امن او د سیلانیانو لپاره مناسب مکان دی. من به صورت کامل متعجب شدم. برای محیط عالی تصور میکنم وضعیت بسیار منظم است. شما میدانید ما تبلیغات زیادی در رسانه‌های بین‌المللی شنیدیم. تعداد زیادی معلومات و اطلاعات منفی در مورد این کشور گفته میشد. دیدیم همه چیز متفاوت است. ما از این وضعیت شگفت زده شدیم. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره سرتاسري امن راغلی او په روان کال کې شاوخوا 110 تنو سیلانیانو د نړۍ د 15 هیوادونو څخه د هرات څخه لیدنه کړې ده. د هرات د موزیم او آرشیف مسؤلان خبر ورکوي چې سږکال 14,000 کورنیو او بهرنیو سیلانیانو له دې موزیم څخه لیدنه کړې ده. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د موزیم او آرشیف مدیر عبدالجبار نورزی وایي هغه لیدونکي چې له دغه موزیم څخه لیدنه کړې وه د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو محصلین او پوهان هم پکې وو. ښاغلی نورزي همداراز وویل په هیواد کې د امنیت په راتګ سره په دغه موزیم کې د بهرنیو سیلانیانو شمیر د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د پخوا په پرتله ډیر سوي دی. د افغانستان د ملي موزیم وروسته د هرات موزیم او آرشیف په هیواد کې دویم لومړی موزیم دی چې تر ټولو ډیر آثار لکه ډبرې، لوښي، اوسپنیزې شیشې او څرمنیزې توکي پکې شامل دي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 2 تنه وسلوال غله ونیول سول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د 9مې امنیتي حوزې منصوبینو د پلټنې په بهیر کې 2 تنه وسلوال غله د دغه حوزې له اړونده سیمو څخه د غلا په تور نیولي دي. له دغو کسانو څخه 1 میل سلا توپنچه ترلاسه شوې او اوس د اسلامي امارت ځواکونو تر څارنې لاندې دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. سهشنبه هرات ښار اوریاز الوره درجه 28 تیتای 21، غوریان اوریاز الوره درجه 29 تیتای 24، کراخ اوریاز الوره درجه 24 تیتای 12 او پشتون زرغان نیمه اوریاز الوره درجه 28 تیتای 60. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د یوه خیریه بنسټ د مرستو د ویش په مراسمو کې و خلکو ته د کاري فرصتونو پر برابرولو ټینګار. هرات ته د بهرنیو سیلانیانو د زیاتوالی خبر. او 2 تنه وسلوال غله د اسلامي امارت له لوري نیول کېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو